السلام علیکم. ابتسام مبارکه جوړې بخیر خیرت ته بشده. بله سلام ابتسام دا پوښتنه کوله دغه سفر اندازاً څو کیلومتره چې وکړي سړی سفر موږ به کوي. او بله پوښتنه هم دا کوله یو سړی مسافر ده او بل مقیم ده، نو دا مقیم په مسافر شي نیت وکړه اوس 2 رکعاته خو مسافر وکړل، د 2 رکعاته پاتې شول، آیا په د 2 رکعاتو کې الحمدلله ویل شته او که نشته؟ د 2 رکعاته په څه طریقه سره بیرته بیا ادای وکړي؟ نو جنابه که د دې سوال جواب راکړي ډېره مهرباني به دي. الله وسات. السلام علیکم. اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. مدام پزړه کې رتا اوسېږي. الحمد لله اهله والصلاة على اهلها ما بعد. یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د سفر دپاره 100 کیلومتره مسافه طی کول هغه ضرور دی چې سړی مسافر ورباندې ګرځي. د ورور په جواب کې باید ووایم چې علمای کرامو تقریبا په میلونو باندې 48 میله اندازه کړې ده چې دغه 48 میله تقریبا 2 کیلومتره کیږي. 2 کیلومتره چې سړی ځي په اوسني عصر کې، نو 2 کیلومتره اندازه ده چې دومره سړی ځي مسافر دی، او د دې نه که کم وي هغه مسافر نه بلل کیږي. او دومره خبره د ورور پوښتنه کړې ده چې هغه مقیم مقتدي چې امام یې مسافر وي، نو مسافر خو امام 2 رکعاته کوي، نو مقیمه دا مقتدي چې دی خو 4 رکعاته کوي، نو دا چې په هغې پسې ودري 2 رکعاته خو به د امام سره ادا که. نو 2 آخري رکعتونه چې ګوښي کوي نو په هغې به قرات پکې وایي او که نه. نو دې ورور په جواب کې باید ووایم چې هلته به قرات نه وایي، ځکه دا یې حکما داسې دی لکه د امام سره چې وي. نو بیا دې هغه 2 رکعته د الحمدلله په اندازه باندې غلی ودرېږي. الحمدلله دې نه وایي چې کله هغه مسافر امام د 2 رکعتو نه فارغ شه دی به جګ شي او د 2 رکعته نورو د الحمدلله په اندازه به چوپ درېږي او الحمدلله به نه وایي. دا مسله ذکر کړې ده صاحب د رد المختار ذکر کړی 2 جلد کې صفحه 129 باندې باب صلاة المسافر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رتا اوسېږي د زړه درزا ده نه مې هېرېږي د روضې خواته د عشق کوڅې